پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عایشې درې ورځو کې به درې ځایونو کې به ته زمانې یېره شي. یو چې کله عملنامه تقسیمیږي دومره سخت حالات به وي چې زما د ذهن نه به وځي ته به مانه یېره شي چې د عایشه څوک وه. او دویم چې کله تله ولګي دا به ډېر سخت وخت وي ځکه چې هېڅ پته نه لګي کومه تله درنېږي نو دغه ټیم کې هم ته زمانې یېره شي. او دریم چې خلک په پل صراط باندې تېرېږي نو دا به دومره سخت وخت وي چې ته به زمانې یېره شي ځکه چې لاندې جهنم دی بره پول دی که ولې دی دی جهنم ته ځي چې د هغه اوچت انسان نه هغه اوچته زنانه یېرېږي چې هغه وایي په دې خلکو کې زما عایشه رضی الله عنها ډېره خوښه ده نو زما او ستا به څه حال وي چې کله به دې پل صراط باندې خلک تېرېږي او ناشنا منظر به چې په اګڼه کې ما او تا ولاړ یو او په دې انتظار ولاړ یو چې کله به زموږ نمبر راځي چې